د قیامت په ورځ به د هغه چا په غوږ کې سرپ ویلیږي، په غوږ کې به وراچول کېږي، سره ګرم د اوره تازه راوتلي دا سرپ چې دی هغه به څه پکېږي، دا به په غوږو کې وراچول کېږي. د چا؟ من استمع الى حدیث قوم وهم له کارهون، د هغه چا چې پر چا یې غوږ نیولی. دا غوږ نیونګه د بخاري حدیث دی، دومره سخته ګناه ده او دا شی خاص کر په زنانو کې بیخي ډېر دی. زنانه که نور وکنو د دا خبرې د وجې به الله په غوږو کې هغه ویلې سوي د اور سرپ چې دی هغه وراچي. صحیح سلو دا زنانه الله یې دګر سره د دوی مشغله ده چې د هر څو یې روزه و ذکر و فکر یې بزرګوي، دا غوږ نیونګه غواړي. پر زوی باندې غوږ نیولی د کوروالا سره څه وایي، پر ورور باندې غوږ نیولی د ورېندارې سره څه وایي، او خاص کر دغه دوه او درې ودونه دي که غمونه چې پر کور دا خو بیا بیخي دغسې ده. یوه دا وایي چې دی څه سره وایي، بله دا وایي دی څه سره وایي، بله دا وایي دی څه سره وایي. صحیح شو. او د الله رسول فرمایي چې کوم څوک غوږ نسي د قیامت په ورځ به الله یې دا په غوږ کې دغه ویلې سوي سرپ دا وراچول کېږي. کله کله دا زموږ ته غوږ به خوږېدی کوچنیوالي خاص کر بیا ژړ تیل مازې معمولي قدر ادې و مورکۍ ګرم کړي و په غوږ کې بیا راواچول، څونه به وغورځېدم، څونه به وغورځېدو. موږ ویل غوږ مې پټاو. او دلته د جهنم د جهنم په اور باندې ګرم سوي سرپ او بیا په غوږ کې لوېده. زنانه نه ده، زنانه ته د چا سره په بیټک کې مجلس وکړه، میلمه راغلی دی، قریب راغلی دی، عزیز راغلی دی، تی دوه خپل مجلس سره کوئ، 3 ورځې بعد کور والا تا ته وایي ته یا بل ورځ دا خبره نه سره وکړه، تورته ته څه خبره یې؟ نو موږ هغه خپل مجلس سره وکړئ، ما هم چاته نه دي ویلي میلمه خوا دې ولاړئ. ولې ما غوږ در باندې نیولی؟ دا غوږ نیونګه دی نه پرېږدي. او دغه غوږ د الله رسول فرمایي دا به د جهنم په اور ویلې سوي سرپ هغه به دې غوږ ته ورسېږي. صحیح شو. د الله رسول فرمایي که 2 کسانو 3 کسان سره ناست وو، 2 کسان دې پټه خبره نه سره کوي. ولې؟ دا یو به پریشانه سي دی نه چې زما د خوا څه سره وایي. د الله رسول فرمایي چې 2 کسان مجلس سره کوي، تا ته اجازه نشته چې ورسې، ورته ورته اجازه شته چې زه درسم کې ولو راسه ورسه که نه مور ځه. دا موږ ته د الله رسول راښوولي. موږ پر کومه روان یو او دلته الله او رسول موږ ته کومه لاره راښولې ده. څومره تباهي، څومره بربادي. کافر که جهنم لره ولاړ شي خو هغه به د هغه خبرې چې نه روزه وه، نه زکات و، نه حج و، نه تبلیغ و، نه جهاد و، نه لمونځ و، نه فکر و، نه ذکر و، نه تلاوت و. مسلمان چې ولاړ شي دا پر چیز دی. ژوند یې هم پر دې تېر کړي چې زه مسلمان یم، او آخرت بیا هلته خراب تباه و برباد. سبحان الله. د الله رسول فرمایي څه به یې خبره دا ده چې دا به ویلې سوي سرپ د دې زنانو په غوږو کې لویږي. علامه سمرقندي صاحب عجبه خبره نقل کړې ده، وایي یوه زنانه چې دا هغه مړه سوله، چې مړه سوله نو خیر بیا پټ یې کړله. څو ورځې بعد د ورور دا فکر سولو چې یار زما بټوه ورکه ده، نو چې چیرې راسه ورکه سو هله سوچ یې وکړئ، اخر چې ما خپله خور پټوله، زما په خیال سره په دا قبر کې رسېده سوې دی. نو قبر لره رالی، چې رالی دا قبر یې راوکندی، خیر بټوه به پیدا کړې یې، ول یار راسې ښه ډورۍ را نږدې ده، دا خپله خور به هم ووینم. نو یې قرار ده دا خور چې کوم مطلب قبر و ډورۍ وه، دا خښ د مشتې را لیرې که سور انګار په منډه رالی کور ته. مور ته یې ویل چې موره داسې مسله وله. ول مور یې ورته ویلې ول نورې خبرې خو دا ستا په خور کې نه وې، ښه وله دینداره ول، منځونه یې هم کول، تلاوتونه و ذکرونه یې هم کول، د باندې هم نه وتله. خو دا و چې تا و کور والا به کله په خپله کمره کې سره غږېداست، مجلس به مې کوئ، دی به پټ غوږ ته باندې نیولی. دغه یو شی زما په یاد دی، دغه یو شی زما په یاد دی چې دی به پر دا خپلې ورېندارې پر خپل ورور غوږ نیولی و. او دا لایده د دې بیماري ده، دا نه ختمېږي. دا ولاکه د باچا غصه په دم ختم کوي، د علي غصه یا د مولوي غصه په دم، دا نه ختمېږي. دا خالي د جهنم په اور باندې ختمېږي. صحیح سلو. نو دا شی به نه کوو، قطعا به نه کوو، بالکل به نه کوو. د چا پر خبرو غوږ نیول څه ضرورت دی، څه فایده ده؟ که ما او تا د چا پر خبرو غوږ ونه نیسو، الله پاک به بیا بل چا توفیق نور کوي چې هغه زما او ستا پر خبرو باندې غوږ چې دی هغه ونیسي.